بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زما سره د یمان خان پلار عمر واحد د بر اصالي موجود دی چې یمان خان ورک شوی دی او 68 ورځې وشوې دوه کم دوه عجز در په در خاورې په سر یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي خپل خپلوان رشته داران هر ځای ولټو خو د یمن پته ونه لګېده. یمان خان عمر چې تقریبا 20 کاله دی او معمولی دماغ لږ کمزوري شپږمه پورې سبق ویلی دی بیا به په ذهن باندې بوج راته سبق هم نه دی لږ سادهوالی پکې دی او د کوره وتی دی او نن 68 دین دی چې د هغه هېڅ پته ونه لګېده. د هغه والدین د هغه وروڼه خویندې رشته داران ټول خفه دي عجیزانان مور د زړه په غم پرته ده. پلار عجز ځان له هر ټیم چې چا سره میلاو شي نو جاړي عجز ځکه چې بچی چې در زړه غوښي الله پاک د بچا هم نه راوړي د چا زلمی زوی اچانک د کوره وځي او بیا دونه خبره ورکې ته ورسي چې د هغې څه پته نه لګي. د الله پاک نه دا امید لرو د جمعې زبرګه ورځ ده چې امان پاک روغ سلامتي او د ښو خلکو په لاس وي. پلار عجزې زی او راځي بیا چې کله نه ورک هم دی د هغې په سبا راغلی مقامي پولیس سټیشن کې رپورټ هم درج کړی دی او د هغې پولیسو د ده سره هغه خپل منډه تړله هغه د ډسټرکټ په سطحه اطلاعګانې هم کړي دي بیا مقامي د میډیا په ذریعه باندې د ده د ګمشدګۍ هغه رپورټونه هم ورکړي دي او د اوسه پورې هغو چې دي لګیا دي دی هم اوس ایس ایچ او صاحب ورته ویلي ته بیا هم تاڼې ته راشې موږ بیا هم چې ستا سره څونه کوآپریشن دی هغه به موږ خپل جاري ساتو. خو عجز جاړي ما چلته کولی جو سترګې سرې دي جاړي څو ورځې مخکې هم عجز جړل موږ پوسټونه هم ورکړي دي خو څه وکړو خو یا د ګوتې پناه او یا د غره پناه بس خو ورک دی. نو راځئ عمر وحید را سره ولاړ دی د ده نه هم تپوس کوو چې دی څه وایي په دې حواله. څو ورځې ده وشوې ته تاڼې ته هم تللی میډیا ته هم تللی ټوله وګرځېدې خپل خپلوانو سره پېښور یو څه بل سره رابطې وشوې څه پته لګېدل دی دا قصه وکړه. هېڅ پته نه لګېدلې د نه درېیمه میاشت 68 ورځې وشوې چې زما رضوي نه د ښې خبر راغی نه د بد او دې ساعته پورې څه اطلاع میانه ونه شوه او هر سړي خپل کوشش زه ثوابۍ پورې تللی مردان او کته تاڼې پورې بره بحرین کالامه پورې تللی او پولیس هم خپل کوشش کړلی خو د څه اطلاع دې ساعته میانه ونه شوه او دا ترشید در ورسېد تاسو مهرباني وکړئ او دا مخکې شعر کوي او لکه هر سړي بچی لري هر سړی خپل واړه لري چې دا مخکې شعر کوي د خدای لپاره. د عمر وحید نه خبرې نه کېږي ځکه چې سړي زړه غوښي چې هغه لاپته یې هغه ورکي نو هغه نه بیا کله خبره کېږي جاړي او څوک موږ هم خفه کړلو ځکه چې زموږ هم بچي شته الله پاک د بچا هم دا نه راولي نو د الله د رضا لپاره دغه نمبر به موږ په سکرین ورکړو دا د عمر وحید نمبر دی 0342 94 10 533 0342 94 10 533 دا د نمبر دی. او څه خلک وایي زما بچی پیدا زه به دا وکړم دا د خدای غریب دی په دکان کې د بل سره کار کوي دی دا نه وایي خو دی وایي زه به ورته د زړه نه زما د یمان مورو د هغه خویندې وروڼه دونه دعاګانې به ورته وکړي رشته داران چې انشاءالله چې دا به د 1 کروڑ روپو نه هم سیوی د الله د رضا لپاره دا نمبر به موږ په سکرین ورکړو او د یمن تصویر چې دی هغه موږ تاسو ته ښوولی دی او دا به ورسره هم موږ ورکړو چاته هم څه معلومات به دې حواله نو زر تر زره دته اطلاع وکړئ.